بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د اکسل پروګرام شپږم درسه. نو اکسل پروګرام را خلاصو. تیر ورځ موږ اکسل پروګرام کې تقریبا تر هم منو رسیدلی وو او هم منو کې تر سله مهربان اجازه ده ان ایډیټینګ پورې اټو سام او فیلو او کلیر مکمل خلاص کړو کنه. یا ورس راځو فلتر ته سورت ان فلتر ته راځو. نو زه راځم دا ټیبل را خلاصو. ما دا ټیبل کې کوم نفر چې دی دا به زه مکمل کافي کما نور به ټیبل داسې زیات کو. صحیح مثال تر دې اندازې پورې او لاندې پسې راځم دلته به ورته پیسټ کما. د هغو بعد بیا راځم مکمل دا داسې انتخابوم تر څو نور هم داسې زیات شي. کنټرول سی او دلته به کنټرول وي کړم. نور لاندې به هم لاړسم او دلته به هم کنټرول وي کړم. اوس راځم بیرته اول سر ته راځم. کله انستال اول سر ته رالم دا ایډ نمبر هم داسې مکمل ټول ته تکراروم. یو بعد اوس راځو موږ دلته یو ټیبل لرو. فلتر خپله د صفحه کاري په نامه ده په معنا ده. صحیح سو. اوس راځو کو چېرته مثال موږ غواړو چې یو نفر پیدا کو. یا مثال یو هغه نفر مثال پیدا کو چا چې نوي نمرې ور دی. یا مثال هغه نفر مختفکار د څوک چې پزل نمیږي. یا مثال هغه نمرې مختفکار دی چې مثال کومې ټیټې دي. یا مثال ته ټولو جګې نمرې مختفکار دي. بیا ول څه نه استفاده کوو فلتر څخه به استفاده کوو. راځو صورت ان فلتر باندې کلیک وکړئ. اول چې دا صورت لرو. صورت لکه موږ په هم په ورډ پروګرام سیل منظم کول ته ویل کیږي. صحیح سو. مهرباني اجازه ده. اوس راځم مثال دغه مکمل انتخابوم. یک چیرته مثال انتخاب نشه هم مشکل نشه. اوس ګور راځم مثال دا می انتخاب کړو. له یو سره راځو صورت راځو صورت سره له دلته صورت ای ټو زائد یعنی له اینه تر زائد پورې. یعنی خالد اوس دا نه ده مانو. خالد اول سر کې د مثال ولی شاید په اخر کې مثال ولی په اخر کې احمد په اخر کې. نو که چیرته مثال موږ غواړو چې دا مکمل نمونه دی په ای بی سی باندې برابر بیا به صورت راځو. اوس ګور په ای بی سی مکمل برابر کړو کې برابر نه کړو. یعنی هغه نمونه چې مثال په ای شروع د اوس لمو سره ای بی سی ډی ای دا چې مثال دا نمونه لمو سره نسته. نو له اپ نه شروع اتوماتیک مکمل درته سپورت راته راوړل کنه. خو که چېرته مثال تاسو وسې نه زای ټو ای یعنی سرچفای کوي. صحیح سو. زای ټو ای کې ګور هغه زای اول سر ته راوړ کړه نو یا ورسره ډبل د مثال داسې راځي. پښتو کې هم دغسې کېږي. صحیح سو. که چېرته مثال الف با یا هم مثال یو دو درې حساب داسې غټ او کوچنی کولی شي درته. بیرته براسم دغه ای ټو زید ورته انتخاب کم. دا خو صورت. صحیح سو. له یو وروسته کسټوم صورت ته. کسټوم صورت په دې معنی مثال راځم دې ته یو رنګ هم ورکوم. اوس راځم مثال دې ته سیده رنګ ورکوم. صحیح سو. دا مې رنګ کړو. له یو وروسته اوس راځم دا انتخابوم مکمل. بیا راځم دلته خو ګوره ای نه تر زیده و له زیده تر ای پورې کسټوم ته راسئ. بیا به د خپلې خوښې صورت کوئ. څنګه اول چې د مثال د چیزې په اساس صورت کوئ. دلته چې د مثال هغه کالمونه د وورډ او اکسل وګوره چې لروئ. زه ورته چې د نیم په اساس موږ صورت کوو. بل چې دلته سټارټ آن چې ده د چیزې په سیل والیو. صحیح سو. د خط په اساس درته کوي. دا خط کې مثال د راګانو یا مثال سیل کې څه خطونه دي. مثال دغه نومان هم څه لیکلي دي که نه. یا مثال نمرې صورت کوئ. له هغه وروسته سیل کلر کې چېرته موږ رنګ ورکړی. لکه اوس ګوره په ځل ته ما رنګ ورکړی. خانې ته مثال زیړ رنګ ده که نه. او پونټ کلر کې چېرته مثال داسې پونټ کلر کړی نه خط هم رنګ ورکړی. د چیزې په اساسي مثال که چېرته کنډیشنل فارمټینګ موږ استفاده کړی چې مخکې درسو کې ویل د کنډیشنل فارمټینګ په واسطه تاسو ورکړئ. زه ورته هم هغه نوم اول راته وښیه کوم چې سیل کلر یعنې رنګ ته څنګه ده ما رنګ ورکړی. صحیح سو. خو اوس په څه رقم یې درته وښیي. آرډر ته راسئ. دلته چې درته ښیي اول که چېرته دغه نو سیل کلر ته انتخاب یې هغه نومونه به اول درته وښیي کوم چې رنګ نه لري. خو که چېرته تاسو دلته ورته انتخاب کړئ چې نه دغه رنګ به ورته انتخاب کړئ زیړ. صحیح ده. دلته ګورئ سیل کلر هغه د بکګراونډ رنګ هم ورته انتخاب کړی. صحیح سو. بل چې دا برسیره درته وښیي که لاندې ټاپ آن بټن آن بټن. زه ورته چې برسیره راته وښیه دا ورته وکې کوي. ګوره اول یې راته وښود کړي ونه ښود. د هغو بعد بیا راځم دا بېرته کنټرول زیډ کوم. هله دا ورته وایم چې دغه سیل کلر چې موږ ورکړی یعنې خط ته مې رنګ ورکړی. دا خو مې بکګراونډ ته و داسې ده خط ته ده که نه. بیا راځم تاسو کسټوم کلر ته راسئ. کسټوم کلر ته نوم راته صورت کړه. د چیزې په اساس دلته ورته وایم چې سیل کلر پونټ کلر دلته پونټ کلر ورته انتخاب کړئ. بیا مثال اتوماتیکي ما ورته انتخابوه دا رنګ ده. د هغه وروسته څنګه پورته راته ښیي ورته اوکې که ګوره هغه اول په ځلې درته پورته بوتو کې بونتو ځکه چې موږ پونټ کلر رنګ ورکړی. صحیح سو. مشکل خو نشته تر دې ځایه. بیا راځه کسټوم کلر ته. کسټوم کلر ته راځي مثال که چېرته غواړئ چې
دوه یعنی مثال دوه صورته په یو ځای وکړئ بیا خو یو دغه سول هغه وروسته اډ لیول لرو مثال یو خو د نوم په اساس یې کو صورت وکړو غواړئ چې مثال په د نوم په اساس په نوم کې د سیل چې شي پاسته وکړو د سیل دلته د پونټ کلر پاسته که نه زه تاسو دا څنګه که اول ته بوزه او ان ټاپ راته وکړه په دوهمه کې بیا مثال ورته وایم چې مثال بیا نوم راته صورت که خو په صورت کې چېرې درته صورت کې را دته سیل کلر مخکې پونټ کلر ولا دارې دغه سیل کلر راته نو بیا راځي مثال کوم رنګ دا رنګ ده ان ټاپ یې درته ښیو ان ټاپ راته ښیو کېږه اوس ګوره هغه دواړه پورته بوتلو کې بونه سره خلاص په نور تاسو کولای شئ مثال د په هر رنګ صورت تاسو پوکي خو ما فقط درته کو اوس اډ لیول بل هم کولای شئ بیرته ډیلیټ باندې کلیک او نور څنګه کوي درته ډیلیټوي غواړئ دینه کافي واخلي ګوره کافي درته باسي بیرته ډیلیټ کړ ډیلیټوي اوس ګورئ په دې ول کې استاد موږ مثلا بل ته یا سیل مثلا تغیر رنګ ورکړي یا بل کلر ورکړي استاد رنګونه اتوماتیک دلته راځي صحیح سو ګوره اوس دلته موږ دغه سیل کلر ته څه رقم رنګ ورکړی زیړ دا زه بندومه دا رنګ درته ورکوم چې مثال دا رنګ ورته چینج کو دا رقم تاسو وایي دا مثال دا چینج کو اوس که چېرته مثال راځم بیا دغه کسټوم ته راځم کسټوم ته کله سره علم راځو ګورئ هغه زیړ به کوم ته تبدیل شوی دلته دا رنګ تبدیل شوی اوس هم سر خلاص کړئ انشاءالله اوس دغه سیل چې دا اول کوم یو رنګ راځي پونټ کلر راځي او که سیل کلر راځي پونټ کلر که نه که غواړئ چې مثال نه اول د سیل کلر راسي بیا دغه اپ او ډاون نه کولی شئ مثال لاندې او پورته بوځئ صحیح ده او بل کله چې اوس موږ صورت کوو دغه صورت کې چې دغه هیډر را ورسره صورت کېږي هیډر را ورسره صورت کېږي نه صورت کېږي هغه جای ولاړه ده ځکه چې مای ډیټا هز هیډر را ده څنګه ده دا فعاله ده که دا غیر فعاله کوي نور به هغه هم څنګه کې صورت کېږي به نو داسې په ان باندې شروع ده ان ته به ځي او دا که هیډران درلوده نو ټول وخت دا باید څنګه وي مشکل خو نه څه تر دی جای د هغو بعد بیا راځو سور ته راځو کله چې سور ته راغلی په سور کې چې دا فلټر لرو فلتر بیا څه کار کوي دا به زه مکمل ختم کړم کنټرول زیډ به کړم بېرته به هغه خپل عادي حالت ته بوځم دا عادي حالت ته ولاړو اوس راځو فلتر کې چېرته زه مثال دلته فلتر کلیک کړم نو اوس راځو موږ ګورئ دا ځای انتخاب کړی موږ دا ځای باید انتخاب نه کړو راځو یا فقط دلته کلیک وکړئ یا هم مثال دا زه دا انتخابوم صحیح سو دغه هیډر را مې انتخاب کړلی وروسته بیا سورت ان فلتر ته راځو هیډر فلتر باندې کلیک وکړئ اوس څه کار موږ ته وکړو فقط دغه بټن یې څنګه کړی موږ ته اضافه کړی نور هېڅ کار هم نه ده کړی ګورئ زه به دا مکمل انتخاب کړم زه به راسم دې ته به یو رنګ ورکړم تر څو چې ښه درته معلوم شي مثال راځم دې ته په دغو فارمټ سره ورکوم صحیح سو دا ورته اوکې کوي دا مې اوکې که اوس خو معلومېږي که نه دغه بټن یې وینئ فقط یې موږ ته دا څرنګه کړی اضافه یې کړی که غواړئ چې بېرته یې ختمې کړي انتخاب یې کړئ بېرته راسئ ګورئ هم ته راسئ هم ته راغلی فلتر ته فلتر غیر فعاله کړئ نور هغه دې بېرته ختم کړل خو اوس دې بټنو فایده چې د دې بټن ډېر کار لري صحیح سو راځو کلیک وکړئ بېرته فلتر باندې کلیک وکړئ موږ ته بیا دا بټن یې دي راوستئ که نه اوس راځو په دې بټن باندې چې کلیک وکړئ اول چې دا یې سورت ای ټو زیډ څه شی منظم څه شی سورت کوي پاور اکسس ټوټل پاور پوینټ وینډوز هر شی سورت کوي اوس سورت کولی شئ اوس داسې اسانه طریقه سوه لکه څنګه نومونه راته سورت کړه له چینه ای ټو زیډ ګوره منظم یې کړو که منظم نه کړو راته دا مثال راسي بېرته دا څنګه که کلیر که صحیح سو دلته راځو کلیر غیر فعاله کړي ای ټو زیډ له زیډه تر ای پورې که نه او که چېرته مثال دا صورتونه هسې نه صورت یې که بای کلر لکه هلته مې اوس ګوره که کسټوم باندې کلیک وکړم بېرته دا صفحه موږ ته راخلاص وه دا اوس هم هلته مخکې کار په وکړو په دې کې خو نور مشکل نشته انشاءالله او که چېرته شی راځي مثال کلیر باندې کلیک وکړو دا په هغه وخت کې فعاله کېږي کله چې موږ صورت وکړو اوس خو تر اوسه پورې موږ فقط په صورت کې اخته وو که نه نو که زه فلټر اپلای کړم لکه څنګه مثال ګورئ زه به دا بېرته کنټرول زیډ کړم مکمل دا مکمل کنټرول زیډ سو راځم بېرته راځم فلټر ته راځم فلټر ته کله چې راغلی اوس زه دلته ورته لیکم چې دا ټول مه راته ښیه ماته نفر ګوره سلیکټ آل چې دا ټول راته ښیي دا غیر فعاله که ما ته هغه نفر وښیه څوک چې دي پزل نومېږي وکې فقط هغه نفر چې پزل دی هغه درته وښیو دلته اډیان درته ښیي چې مثال یوه آی ډي چې د درې ده مثال د بل چې د اوولس د بل یو درته دا ده که نه هغه نفر چې پزل دی هغه څنګه کړو درته وښودو اوس راځو ګوره دغه کلیر هم څنګه سو
فعال سو کلیر بیرته دا څنګه که رتفاق عادي حالت ته بوځه کلیک به پوه کوي له کلیک څخه به وروسته ګوره کلیر یې کو که کلیر نه کو کنټرول زیډ نه هم تاسو استفاده کولی شئ دې طریقه هم استفاده کولی شئ بیا راځئ کلیک پوه کوي له کلیک څخه وروسته بیا ورته چې ټول ما راته ښایي دا دارې دوه نفر راته وښایي مثال هغه نفر چې حمید او خالد دي دا راته وښایي وکي که له وکي څخه وروسته ګوره حمید او خالد یې فقط څنګه کو تاسو ته وښودو نور نفر یې مکمل درته ختم کړو بیا به تاسو راسئ یا یې کنټرول زیډ کوئ یا ګورې راسئ دلته کلیک وکړئ له کلیک څخه به وروسته یې کلیر فلټر پرام نیم باندې کلیک وکړئ یا هم مثال دلته فلټر ته راسئ له فلټر څخه وروسته دلته کلیر باندې کلیک وکړئ نور به غصد درته فاق بای کی لیغو بعد بیا راځو دلته فلټر بای کلر دا دې کلر په اصل درته کوي خو اوس موږ کلر نه لرو ځکه دا غیر فعال ده صحیح سو لکه مثال دلته دا انتخابوم رنګ ورکو اوس راځي مثال راځه کلیک وکړه فلټر بای کلر څنګه سو فعال سو ورته هغه نفر ته کوم د شنو رنگونه لري ګوره فقط هغه یو نفر به درته وښیي کېونه کوي بیرته به تاسو راسئ کلیک به وکړئ فلټر باندې له فلټر څخه به وروسته کلیر فلټر باندې کلیک وکړئ نور به بیرته فاکسی لیغو بعد بیا راځو په فلټر ته راځم له فلټر څخه وروسته فلټر ټیکس لرو بل په دوی ځای کې ګورئ موږ خو سلیکټ آل خو ټول ما راته ښایي سلیکټ آل ټول راته وښایي صحیح سو نو دلته شاید له تاسو سره مثال د کانکور نفر دی مثال د کانکور کې خو بیخي زیات نفر په زرها وایي که نه یعنې مثال بیخي زیات نومونه لري نو دلته مثال یو نوم کې ګورئ مثال لاندې راځي مثال حکیم و خالد و چیرې ده نو سخته فایده نو بیا سرچ لرو سرچ به تاسو کوئ مثال زه دلته ورته لیکم چې ما ته نعیم پیدا کړه نعیم ورته ولیکل نعیم څخه وروسته ګوره نعیم یې درته پیدا کړه مثال سلیکټ آل غیر فعاله که فقط نعیم ورته فعاله کوي کېږي که ګوره فقط نعیم چې دی مثال هغه تاسو ته ښیي بیرته کنټرول زیډ کوم له هغو بعد بیا راځو دلته ټیکس فلټر لرو ګورئ دلته کله چې مثال اوس دغه نومونه دي یعنې خط ده ټیکس ده که نه که کلیک وکړم دلته چې راځي ټیکس فلټر راځي خو که نمرو ته راسم بیا به دلته راسي نمبر فلټر به راځي دا نور مکمل یو رقم دی فقط نمبر فلټر او ټیکس فلټر دا جای فرق ده صحیح سو کلیک په کوم اول چې د ټیکس فلټر ته راځو ایکوال هغه څوک چې مثال مساوي وي له چا سره دلته ورته ولیکه مثال هغه څوک چې سلیم وي هغه فقط څنګه که راته وکړه سلیم وکي که له وکي څخه وروسته ګوره فقط سلیم یې تاسو ته راواخیست کړې رواناست نور یې مکمل ختم کړو کنټرول زیډ یې کړلې وروسته بیا تاسو راسئ فلټر ته سره له ټیکس فلټر ته ډو ناټ ایکول ټو چې مساوي نه وي زه ورته وایم چې مثال هغه وکیل مه راته ښه نو ټول راته وښیه صحیح سو هغه نومان چې مثال دی وکیل په نامه دی هغه مه راته ښیه نو ټول راته وښیه وکي که ګوره وکیل یې درته ختم کړو نور ټول درته راواخیستل سره هم خلاصېږي په انشاءالله دا هم کنټرول زیډ کوم له هغو بعد بیا راځو دلته چې دا ټیکس فلټر ته راځو له ټیکس فلټر څخه وروسته بینګ ویت څنګه وي شروع وي یا مثال په سر کې وي صحیح سو راځه مثال کلیک وکړه هغه نومونه چې څنګه وي په اپ باندې شروع وي راځي دا ورته انتخاب کوي وکي کوي کله چې مثال وکي کو هغه نومونه چې په اپ باندې شروع وي هغه څنګه کو درته وښودل دلته راځم دا کنټرول زیډ کوم کله چې کنټرول زیډ کو اوس بیا مثال راځم دلته ورته چې مثال ټیکس فلټر ته راځم بیا دا بینګ ته راځم مثال ورته لیکم چې اوس وکي کله وکي څخه وروسته ګوره په ا باندې موږ هیڅ نوم نه لرو چې شروع شوی صحیح سو دا هم بیرته کنټرول زیډ کوم فلټر ته راځو له فلټر څخه وروسته بیا راځو اینډ کوم چې ختم بینګ شروع او اینډ ختمې په ډي باندې ختمې زه مثال هغه نفر ته ورکړی چې په چیچ باندې ختمې په ډي باندې ډي ورته ولیکلې وروسته وکي کوي کله چې وکي کړه خالد او باید مثال حمید او دا مکمل درته وښوده که ونه ښوده ولې ځکه چې په ډي باندې ختم شوي دي بیا راځو فلټر ته کله چې فلټر ته راغلی تاسو دلته کنټینیو لرو فقط چې مثال ای کې یو حروف ای کې په دغه نوم کې که په سر کې که په آخر کې که په اول کې هېڅ مشکل نه زه ورته وایم چې هغه نومونه به اوس درته وښیي کوم چې په ای شروع نو ای خو په ټولو نومونه کې وله که نه نو ټول درته وښودو یو بل حرف مثال ورته ښیم راځم مثال دلته راځم بیا راځم ټیکس فلټر ته دلته کنټینیو ورته کوم ورته هغه نومونه راته ښه په کوم کې سکه ده اوس ګوره فقط هغه نومونه یې تاسو وښودو په کومه کې سکې راغلې ده له هغو بعد بیا راځم فلټر ته له فلټر څخه وروسته ټیکس فلټر ته سلای ډو ناټ کنټینیو کوم په دې کې نه وي صحیح سو ورته هغه نومونه راته وښیه په کومه کې زده کې نه وي چې ورته ولېږه وکي کې له وکي څخه وروسته هغه نومونه درته راوایستو په کومه کې سي کې نسته دا هم غیر کنټرول زیډ کوم له وروسته فلټر ته راځي فلټر سره له کسټم فلټر چې د کسټم فلټر کې به تاسو خپل فلټر جوړوئ کسټم فلټر کې دلته لکه موږ کنډیشنل فارمټینګ کې نیو رول کې مې زما په خیال چې دلته کار نه کړو
خیر هغه ان شاء الله زه درته کوم سیده نن څوک نه زه باید درته کوم نوی رول یې نوی قانون جوړول صحیح سو له هغو بعد بیا راځو دلته سیده اوس ګورئ دا خو مکمل شی و ټکس فلټر و د خط و اوس که غواړئ چې مثال د نمبر باندې تاسو راسئ په نمبرو باندې فلټر وکړئ بیا به راځئ اوس ګورئ دا مکمل ټول تکراري دی چې مثال مهرباني مثال A to Z یا مثال دلته ګورئ فقط چې راغلی دلته مثال درته سمال تر لیګسټ که نه کوچنی در لارج مثال غټ له کوچني نه درته پیدا غټ نه تر کوچني پورې او کوچنی نه له غټ نه تر کوچني پورې سر خو خلاصېږي بای کلر او دا ټول تکراري دي صحیح سو نور خو په دغو انشاءالله پوهېږي که درته تشریح کوم د هغه وروسته نمبر لرو ایکول ټو هغه مثال نمرې راته وښایئ چې کومې مساوي له چی سره نوي سره نوي ورته ولیکئ وکېږي ګوره فقط هغه نمرې چې نوي دي هغه ټولې درته وښودي د څه شی د پاور پوینټ ځکه چې پاور پوینټ باندې موږ فلټر کړی دا هم غیر فعاله کوو د هغو بعد بیا نمبر فلټر ته راځو ډو ناټ ایکول ټو هغه نمرې راته وښایئ چې مساوي نه دي مثال نوي سره صحیح څه وکېږي اوس ګوره نوي به درته ختمې کړي نور مثال هغه ټولې درته ښیي که ناتې دي که مثال سل دی له هغو بعد بیا راځو فلټر ته کله سره لیدل ته ګریتن دي هغه نمرې راته وښایئ څنګه دي غټې دي له څونه غټې دي مثال درته لیکم هغه نمرې چې له شپېتو نه غټې دا راته وښایئ وکېږي ګوره تر شپېتو نمرې ټولې درته وښودې او که غواړئ چې مثال هغه نمرې چې ټیټې دي نو بیا به راځئ نمبر فلټر ته راځئ ګریتن دین ان ایکول ټو دلته ګورئ مشخصې درته ښیي صحیح څه لیس دین کوچني بیا دې ته راځي ګریتن دین هغه نمرې چې راته وښایئ چې غټې له څونه له اتیا نه ورته هغه نمرې چې غټې دي له اتیا نه هغه راته وښایه ګوره هغه ټولې درته وښودې که ونه ښودې خو اوس یې دا خپله اتیا هم نه دي کېښودلې استاد کومه دي نه استاد پوښتنه درته یېرېږي استاد اوس مقصد چې وکړئ چې په دغه کارون کې پاور پوینټ نه په امتحان کې مثلا ته ووایې چې غټ نمرې دې هم وي او وړې نمرې دې هم راشي ښه اوس ګوره هغه خو غټې وړې خو ټولې بیا یو رقم شو ټول کارون یو رقم کېږي یو رقم هغه نه کېږي ګوره دا خو د مثال اوس دغه کلم ده دا خپله رسېدلې دي غټ هم کې رسېدلې وړې هم کې رسېدلې نو بیا څه پیدا اول جګې نمرې رسېدلې بیا وړې داسې ترتیب هغه خو به سورت کوې هغه لکه دا اوس له سورته سره راووت هغه به یې سورت پوه شوې پې له هغو وروسته ګورې راځو بیا دلته راځي مثال دا بېرته ورته داسې کلیر یې که دا داسې کلیر کړو اوس تاسو راسئ دا مخکې ګورئ تاسو دغه نمبر فلټر ته راسو ګریتن دی له اتیا نه مال غټې نمرې ته خپله اتیا نه ورسره راخیستې ولې موږ ورته چې له اتیا نه غټې که غواړئ چې د اتیا هم خپل ورسره راخلئ بیا به ګریتن دین او ایکول ټو به ورسره انتخابوئ بیا مثال دلته اتیا ورته ولیکئ وکېږئ اوس ګورئ هغه اتیا نمرې به هم ورسره راخلئ دلته اتیا چیرې دي اتیا به هم راخلئ له اتیا نه وروسته جګې به هم ورسره راخلئ مهرباني اوس راځو ګوره بیا تاسو راځئ فلټر ته راسئ فلټر ته کله چې راغلئ له هغو وروسته بیا دلته لیس دین لرو کوچنۍ نمرې راته لیس دین ته راسئ مثال هغه نمرې چې له شپېتو نه څنګه وي کوچنۍ وي بیا راځئ ورته وکېږئ کله چې وکېږه اوس له شپېتو نه کوچنۍ څنګه موږ نه لرو بیرته راځئ مثال دلته ورته لیکم چې لیس دین ته چې راغلئ مثال هغه نمرې ته وښایئ چې د څونه ټیټې وي له اتیا نه ټیټې وي له اتیا نه ټیټې به انشاءالله لرو ګوره دا ټول نمرې موږ ته راواخیستې بیا راځو دلته خو اوس ګوره فقط کوچني درته وښودې خپله دغه اتیا بیا نه دي ښودلې که نه که چېرته مثال زه راسم بیا راځم دلته ورته راځم نمبر ان فلټر ته راځم له داره لیس دین اور ایکول ټو ورته انتخاب کړي بیا خپله د اتیا نمرې هم راخلي له اتیا نه یې کوچنۍ هم راخلي اوس بیا اتیا ورته ولیکلې وروسته مهرباني ورته وکې له وکې څخه وروسته مثال اتیا نمرې به هم راخلي له اتیا نه به کوچنۍ هم څنګه کې ورسره راواخلئ مشکل خو نشته تر دې جا بیرته به زه راسم دې باندې کلیک کوو له کلیک څخه وروسته کلیر آر فارمټینګ باندې کلیک کوو فلټر باندې کلیک کوو دا فلټر چې دا مکمل څنګه چې ختم شي له هغو بعد بیا نمبر فلټر ته راځو دلته چې دا بټوین په مابین مثال ګورئ اوس موږ نمرې لرو چې نوي هم لرو اویا هم لرو ان تر اویا پورې تر اتیا نه کمه نمره نشته او له نوي نه پورته نشته که نه تاسو وایئ له اتیا نه تر ناتیا پورې نمرې د دې تر منځ کومې نمرې چې دا موږ ته وښیي یا مثال راځو په دغو په وورډ باندې به یې کار کوو ستاسو په دې کې ټیټې نمرې هم شته راځو کلیک وکړئ له هغه وروسته نمبر فلټر ته راسئ بټوین دلته سیده مثال تاسو دوه شرط ورکوئ هغه نمرې راته وښیه کوم چې مثال له 45 څخه شروع مثال له 45 او تر 90 یا مثال کمې زه ورته ښیم چې مثال تر 20 پورې صحیح شو د دې ترمنځ کومې نمرې چې دا فقط راته وښیي وکېږي کله چې وکېږي ګوره هغه نمرې فقط درته وښیي چې له 45 نه تر 20 پورې نه جګې درته ښیي او نه هم
ټیټې درته ښیي صحیح ده. دا به بېرته کنټروزایډ کو له هغه وروسته بیا راځم په فلټر باندې کلیک کوو له فلټر څخه وروسته راځو نمبر فلټر ته راځو ټاپ 10 لکه مخکې ستا ویل سوال دی وکړو وایي مثال راځو په دغه ټوټل باندې کلیک کوو ما ته مثال 10 نفر هغه جګې نمرې دي 10 نفر راته واخلي مثال اول نمره نه تر 10 نمره پورې بیا به راځئ تاسو به راسئ نمبر فلټر ته به راسئ ټاپ 10 ورته انتخاب کړئ اوس راځئ مثال دلته ګوره ته خپله ورکولی سې یو نفر دې پکار ده 2 نفره دې پکار ده 3 تر 10 پورې یا مثال اضافه کولی هم چې ګوره نه سول پورته ځه مثال اضافه کولی سې د 20 نفر دې پکار دي مثال ها 14 نفر جګې نمرې ما ته وښیه اوس ګوره دا 14 نفر چې دی مثال جګې درته وښودې خو اوس 14 نه دي ګورې دا اضافه دي څو دي دا 3 دا 6 دا 9 او دا هم لاس 11 که نه او دا 12 14 14 15 دا 16 دا 11 دا 18 ولې 18 نفره وښودو مو خو 14 ورته ښودلي وو ځکه د دې نفر څو نمرې دي او د دې تکراري راغلی آفرین هغه نمرې چې مثال تکرار دي هغه اضافه درته کوي او که چېرته مثال زه راسم دا ټولې چینج کړم دا ورکوي مثال دا راځم څو کوم یو نوي کوم انټر یې که اتوماتیک چې مثال ورته ختموي چې فلټر سي په اپډیټ سي او دا نور به هم مثال داسې اپډیټ کیږي خو بیا راځم مثال ورته نیسم بیا راځم نمبر فلټر ته دلته ټاپ 10 ته راځم دلته ورته وایي نه دا مې نه دی فکر ها نفر 3 نفره ته وښیه چې نمرې څنګه وي جګې وي وایي کې که بیا یې دا درته راوستو په دې کې اوس ګورې څو نمرې دي 40 نو بیا یې مثال دلته نمرې چې دي ټولې څنګه دي تکراري دي مثال مساوي دي دا به هم کنټروزایډ کم دا به هم کنټروزایډ کم فلټر به مکمل ختم سي بیا راځو فلټر نمبر فلټر ته سره له وروسته بیا راځو ابا ایوریج لرو هغه پورته فیصدي راته وښیه دغه نفر کوم چې در معلومیږي دا پورته فیصدي زیاتې فیصدي والا دی صحیح سو او که چېرته مثال تاسو راسئ بیلو ایوریج هغه ټیټه فیصدي والا ټول درته کیسي مثال کمه فیصدي له هغه وروسته بیا راځو مثال کسټوم ده چې خپله وایي فلټر څنګه کوئ پکې جوړوئ دا هم مکمل کنټروزایډ کوم او کنټروزایډ فلټر به ختم سي په دې خو مثال خلاص ان شاء الله فلټر او کسټم سور یا ورسره کلیر لرو کلیر لکه مخکې چې په هغه وخت کې فعال کیږي کله چې مثال موږ څنګه وکړو یو فلټر اپلای کوو مثال ایکوال ټو ورته لیکن مثال هغه نمرې راته وښیه چې کوم له 400 سره مساوي وکې کې کله چې وکې کو 400 نه لرو خو فلټر هم څنګه کو دلته اپلای کو اوس که دې باندې کلیک وکړو ګوره کلیر فلټر هم فعال سو او دلته راځو ګوره دا ځای هم فعال سو دلته فلټر نو په دې باندې کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو ورسره کلیر باندې ښه دا په هغه وخت کې فعاله کېږي کله چې یو څو نومونه موږ دلته ولرو دې ژبه به کلیر کړم له کلیر څخه به وروسته راسم مثال ورته چې ټول ما راته هغه نفر راته وښیه کوم څه په نامه دي د حکیم په نامه وکې کوي اوس ګورئ دلته فعاله کېږي راځو ګوره غیر فعاله سونه بیا هم نه ده فعال شوی کلیر فکوي لکه مخکې مې درته کار کړو نه فکر چې ولې نه فعاله کېږي ښه اوس فعاله شو راځه په دې ما په بله خانه کې کلیک کړی اوس دغه خانه کې باید کلیک وکړئ کلیر باندې کلیک وکړئ ګوره فلټر هم چې اپلای کړی و هغه هم بېرته سره کم شو پاک شو اوس دا فلټر چې دا تر کوم ځای اپلای کېږي دلته دا کوم ټیبل چې موږ لرو دا کوم ځای هم چې انتخاب کړی وي که نه که چېرته مثال موږ داسې ځای ولرو راځم بېرته پورته صفحې ته راځم زه مثال دا ځای انتخابوم کله مې دا انتخاب کړو بیا راځم فلټر باندې کلیک وکړو کله چې فلټر باندې کلیک وکړو دا ځای فقط داسې انتخابوم له انتخاب څخه وروسته مثال فلټر ته راځم نه اپلای کوي ولې چې موږ دلته نومونه نه لرو دا نومونه به زه راکافي کړم او دلته به یې پیسټ کړم صحیح سو اوس غواړئ ستاسو په دې باندې فلټر اپلای کړئ راځئ مثال دلته راځو فلټر باندې کلیک وکړئ موږ ته فلټر څنګه کوو اپلای کوو دا به تر کوم ځای اپلای کېږي دا فقط په دغو ځای اپلای کېږي ولې چې دا ځای موږ څنګه کړی انتخاب کړی تر یا مثال راځو دلته ګورئ انټر پریس کړو دلته کلیک وکړئ انټر پریس کړئ له هغه وروسته دا داسې راځي پسې خو اوس که زه چېرته مثال نومونه زه دلته ورسوم مثال دلته مې ورته ویلې که نمرې ورته رسوم دا وینډوز نمرې دي دا مثال دی پاور پوینټ دی او دا هم مثال چې دا هم ټوټل ده که نه دلته به یې ټوټل ورته راباسو اوس زه دا فلټر اپلای کوم دا نمرې به ورسره په دو نمرو اپلای کېږي نه اپلای کېږي ولې ځکه چې دا هم له دې څخه جدا کړی که غواړې چې مثال دغه نمرې سره رسولې دا په دغه فلټر کې ور داخله کړې نو بیا به راځي مثال دا انتخاب کړې له انتخاب څخه وروسته فلټر ته راسئ دلته ګورئ دغه ریپلی لرو صحیح سو ریپلی هم چې دا ریپلی به کلیک کوئ له ریپلی څخه به وروسته هغسې دغو سره به یو ځای کې مثال بیا په فلټر باندې کار وکړئ سره هم خلاص پې مشکل خو نشته بل پاینټ لرو مخته ځو که بس ده بس ده نو دغه سورت
ان فیلتر مکمل مشکل خو نشته در اینجا سوال پوښتنه هم نه لرئ دا به بند کم او دا به هم ده